سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، په دې هیله ښه یاست، وخت په خیر دوستانو. دا رنګینه کوڅه ورته ویل کېږي ځکه په هره ژبه کې خپل جلا نوم ورته لري. په پښتو ژبه کې ورته رنګینه کوڅه وایي. تاسې وینئ چې ټوله داسې په ګلونو باندې پوښل شوې ده، دا خوا یې هم نو ټوله داسې ده. دې کوڅې ته د اروپا د ډېرو هیوادو څخه خلک راځي تر څو په دا کوڅه کې وګرځېږي، او دا یو قسم ډېره ښه خوشحالي او خوښي هم لري. او داسې ویل کېږي this trees belong to Japan. داسې ویل کېږي چې دغه درختې د جاپان څخه په خاص توګه راوړي دي تر څو دا کوڅه په ښایسته کړي او په پسرلي کې خلک راسي خوند ورڅخه واخلي. نو ما و ایوان هم د دې راغلي یو. I'm coming with Ivan and we are also looking and we are want to walking here because it's so nice place. So موږ دلته راغلي یو، نو دلته به ګرځو. تاسې زموږ سره ویډیو تعقیب کړئ او زموږ سره اوسئ.